د هر قسم مصیبت نه خلاصون او د کور د حفاظت دپاره یوه ډیره اسانه وظیفه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو، که یو کس د دې خبرې خواهشمند وي چې هغه وایي زه د هر قسم مصیبت او د نګهاني آفاتو نه محفوظ پاتې شم، هغه د دا یو عمل کوي، الله جل شانه به د ناګهاني آفاتو نه محفوظ ساتي. او یو انسان ته د خپل کور د مال دولت د لوټ کېدو خطر وي، یا د غلانو یا د بل څه خطر وي، هغه که دا وظیفه د شپې وکړي صرف 3 کرته، نو الله جل جلاله به د دې وظیفې په برکت باندې تمام شپه د هر قسم خطرونه محفوظ ساتي. یعنی دغه کور ته چې په کم کور کې دا یو عمل شوي او هغه عمل دا چې د دغه والا آیات الکرسی والا وظیفه ده. آیات الکرسی یو داسې مبارک آیات کریمه دی چې د دې په وجه باندې الله جل جلاله هر قسم مصیبتونه د کور نه ختموي. د آیات الکرسی شریف ختم د هغې ځان له یو طریقه ده، هغه به ځان له یو مستقل بحث وي، هغې به نه بیا کوو. لیکن د چې د آیات الکرسی په فضایلو کې یو دا هم راغلی ده چې کوم انسان کور کې وي، نو هغه کور ته به هر قسم هغه څیز چې هغه انسان ته تکلیف ورکوي یا د کور ته تکلیف ورکوي، که هغه انس وي او که جن وي او که هر یو څیز وي، لیکن هغه به دغې کور ته قریب نشي راتلی. او بل فرض که دې کور ته راشي نو تا ته به نقصان نشي درکولی، ستا کور به بالکل په امن وي. نو یو ډېره زبردسته وظیفه ده چې دا چې کوم دی د دغه وظیفه ده آیات الکرسی والا. راځئ د وظیفې کولو طریقه درته ښیم. ډېره زیاته اسانه وظیفه ده. کله چې تاسو سملی نو په سنت طریقې باندې دا کم وظایف چې دي، لکه سبحان الله 3 کرته، دارنګ الحمدلله 3 کرته، او الله اکبر هغه 4 کرته دا ووایې، او د هغې نه پس بسم الله الرحمن الرحیم ووایې او آیات الکرسی ووایې یو ځل، بیا بسم الله الرحمن الرحیم ووایې، بیا وایې آیات الکرسی، بیا بسم الله، بیا چې دی آیات الکرسی، یعنی 3 ځله آیات الکرسی ووایه او ورسره 3 ځله بسم الله الرحمن الرحیم ووایه. او دا چې کله ووایې نو په تصور کې به ځان ته راولې، هسې په خیال کې به ځان ته راولې، د کور دا 4 واړه ګوټونه به ځان ته په خیال کې راولې، او بیا به د کور د 4 واړو ګوټونو ته دا چې کوم دی شوف کې یا باندې کف کې بیا بالکل ښه په آرام سره وده شه. انشاء الله چې د دې وظیفې په برکت باندې به تاسو ته هېڅ نقصان نه در رسي. ستاسو کور به تر ټولې شپې پورې د هر قسم مصیبت نه په امن کې یې، د غلا د هر څه نه په امن کې یې، او څه ناګهاني مصیبت به تاسو ته نه در رسي.